د قرآن کریم د ترجمې دردیرشم درس سورة البقره یوسل او څلورویشتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى وَإِذ او کله چې ابتلا امتحان کړو ابراهیم علیه السلام ربه رب د هغه بکلمات پڅو خبرو فاتمهن نو هغه علیه السلام پورا کړي هن هغه خبرې. قال هغه جل جلاله فرمایل انی بشک ز جاعلک جاعلو جوړونکی یم کا ستا جاعلک جوړونکی یم ستا للناس د انسانانو د پاره امامن امام یعنی قائد او رهبر په دین کې. قال هغه علیه السلام وویل یعنی ابراهیم علیه السلام ومن او د ذریتی زما د اولاد نه هم ومن ذریتی او زما په اولاد کې هم امامان جوړ کړه. قال هغه جل جلاله فرمایل لا ینالو نرسیگی عهدی زما وعده یعنی د امامت وعده الظالمین ظالمانو یعنی کافرانو ته یعنی څوک چې ستا په اولاد کې ایماندار نیک او په سمه لار روان وي زما وعده د امامت او نبوت د هغوی متعلق ده. لیکن که ظالمان او کافران وي د هغوی متعلق دا وعده نه ده. وَإِذْ او کله چې جعلنا جوړه کړه مونږ البیت کور یعنی بیت الله شریف یا کور د الله بیت کور الله یعنی د الله تعالی کور مثابتن زید ثواب یا زید اجتماع للناس د انسانانو د پاره و امنن او زید امن واتخذو او ومو فرمایل چې اتخذو ونیسی جوړ کړی من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم علیه السلام نا مصلی د لمونځ ځای. مقام ابراهیم علیه السلام هغه تیږه ده چې د ابراهیم علیه السلام د پاره د جنت نه راوړل شوې وه. د کعبې د جوړولو په وخت کې به ابراهیم علیه السلام په دې تیږه ودرېدلو هر څومره به چې دیوالونه جګېدل دا تیږه به هم جګېدله. د ابراهیم علیه السلام
د پښو نخې ور باندې وس هم شته دی او محفوظ دي. وس په شیشه کې بنده ده. د بیت الله شریف د طواف د مکمل کېدو نه پس دې تیږې ته نږدې 2 رکعاته لمونځ ادا کیږي. وعهدنا وعهد او حکم وکړو نا مونږ الى ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته ان چې طهره پاک کړئ ان طهره چې پاک کړئ بیتیا کور زما یعنی بیت الله شریف د ظاهری او باطنی ګندګۍ نه لکه کفر شرک او بوتان. للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او اعتکاف کوونکو والرکع السجود والرکع او رکوع کوونکو السجود سجده کوونکو د پاره. وَإِذْ او کله چې قال وویل ابراهیم علیه السلام ربی ای زما ربا اجعل وګرځوا هذا دا بلدن خار یعنی د مکې معظمې خار آمنن د امن خار ورزق او رزق ورکړه اهله وسیدونکو هو د دې خار ته من الثمرات د هر قسم میوونه من آغا چاته آمنا چې ایمانی راوړی وي منهم د دوینا بالله په الله تعالی والیوم او په ورځ الاخری د آخرت یعنی قیامت. قال هغه جل جلاله وفرمایل ومن کفر ومن او څوک چې کفر کافر وي یعنی هغه چې په الله تعالی او ورځ د آخرت ایمان نوی راوړی فامتعوه نو فایده به ورکړم هغه ته قلیلا لگا یعنی ټوله دنیا هم د آخرت په مقابل کې لگا ده. ثم بیا به اضطره راکاږم هو هغه الى عذاب النار عذاب د اور یعنی دوزخ ته. وبئس المصير او اور یعنی دوزخ بئس ډیر بد ځای المصير د ورتلو دی یعنی ابراهیم علیه السلام کافرانو ته دعا و نکړه. الله تعالی و فرمایل چې په دنیا کې کافرانو ته هم رزق ورکول کیږي یعنی د رزق مسله د امامت په شان نه ده چې یوازې مؤمنانو ته ورکول کیږي. وَإِذْ
او کله چې يرفعو پورته کول ابراهیم علیه السلام القواعد تاداونا یعنی بنیادونا من البيت د بیت الله شریف و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم نو دواړو دا دعا کوله چې ربنا ای زمونږ ربا تقبل قبول کړي منا زمونږنا یعنی دا کار انک بشکت انت خاست السمیع خ اوریدونکه العلیم خ عالم یی ربنا ای رب زمونږ وجعلنا او وګرځوه مونږ یعنی جوړ کړه مونږ مسلمینی غاړه ایښودونکي لکه تاته ومن او د ذریتنا اولاد زمونږنا یعنی وګرځوه جوړ کړه امتن یو ډله مسلمتن غاړه ایښودونکي لکه تاته و ارنا او وښایه مونږ ته مناسکنا طریقې د عبادت زمونږ وتب علینا او قبول کړه توبه زمونږ انک بشکت انت همدات التواب خطوبه قبلونکه الرحیم خمهربان یی دا دعا د بنی اسرائیلو یعنی د ابراهیم علیه السلام د آغی اولادی د پاره نو چې د یعقوب علیه السلام د نسل څخه وو بلکې دا دعا د ابراهیم علیه السلام د آغی اولاد د پاره و چې د اسماعیل علیه السلام د نسل څخه وو چې محمد صلی الله علیه وسلم په همدې خاندان کې دی نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په ګډه دعا وکړه چې ربنا ای رب زمونږ وبعث او ولیږه فیهم په دوی کې یعنی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې رسولا یو رسول منهم د دوی ځنی یتلو چې هغه صلی الله علیه وسلم لولی یتلو چې لولی علیهم په دوی باندې آیاتک آیاتونه ستا ویعلمهم او ورزده کوي دوی ته یعنی تعلیم ورکوي دوی ته الکتاب د کتاب یعنی قرآن کریم والحکمت او حکمت یعنی سنت او شرعی احکام ویزکیهم او پاکوي دوی یعنی د گناهونو نه پاکوي انک بشکت انت همدات العزیز خ غالب الحکیم د حکمت خاوندی
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.